अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु व ला कुफुव लहु ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व ला तमसील लहु ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व ला मुमैसल लहु अज़लियुन अबदियुन सरमदियुन ला अव्वल लहु व ला आखिर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना फिल जन्नति साअतुन ला युवाफ़िक़ुहा अब्दुन मुस्लिमुन यसअलुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़ीहा ख़ैरन इल्ला अअताहु इय्याहु व हिय बअदल असर। रवाहु अहमद रहमहुल्लाह। इज्जतमंदो हाज़िरीन मुसलमानानो नंद जुमे मुबारक दा खैर नडक औरज़ दा दस सात द पारा मावतासो दा अल्लाह करीम कोर तारा रवानियो रागलियो इलाहुल आलमीन दी जमा उस्तासो द टोलो दासाई कड़ाओ कोशिश दी अल्लाह अपन दरबार की कबूल व मंजूर कर दई। जुमे पर ज़बानी कम इंसान च द अल्लाह करीम सरा दज़लन मोहब्बत लरी नागा पदगा ज़बानी देर आला आला सोचुन व फिक्रुन लरी पदगा ज़बानी दद सोच व फिक्र दाई जिज़म जुमात द वक्ती वर्षम यौम पागा हदीस के राशम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई इमाम कुरतबी रिवायत राउड़ी कम इंसान च द जुमी पोरज़ बानी जुमात तड़ू में लड़शी द जुमात पर गेट की मलाइक नासवी
او هغه ملائک د په عمل نامه کې د عمره د صدقې کولو اجر او ثواب لیکي نو د فکر دای چې زمو وختي ورشم او زبا جمعات کی نیک اعمال وکم اذکار وکم او خپل دا وخت وا ز قیمتي وګڼم د دې وجنا یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تفسیر خطیب لکی د یوی جمعې نه بل جمعې پر انسان جسم را صغائر کی نو کده د جمعې په ورځ باندې جمعات د وختي ورشي نو ددا صغائر الله کریم معاف کی او د یو رمضان نه بل رمضان پورې څومره صغائر انسانو کی چې د رمضان روزي صحیح طریقه باندې ونیوي نو دا د ګناہوں د مغفرت سبب هغه وګرځي یو روایت کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سید الایام یوم الجمعہ پورازو کی سردار اور رسیدہ مشر رسیدہ دا عزت نا دا احترام لڑک اور رسیدہ رسد جمیدہ جمی و رسیدہ سمر فضیلت لری قرآن کریم کی رب العالمین فرمائے دانو دی لسولاتی من یوم الجمعہ فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ایمان والو کل جتا ستا دا اللہ رب العالمین دتا بیدار طرف تا بلن اکرشی آواز اکرشی چارز دا جمیدہ ومز دا جمیدے فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ تاسو منڈا کئی تلوارو کئی دا اللہ کریم ذکر دا اللہ رب العالمین تا دا اللہ یادولو تا تلوارو کئی اغسل خرسول پریک دئی دا کارونا تسری چتا بیاؤں کی گی خدا کم فضیلت کم درج چتا تا پدیتلو بانی ملاوی دا پبلسر نملاوی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَعَظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ عَظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى دا آغا ورز دا چی اللہ رب العالمین دل فضیلت ورکڑ دے مرتبہ ورکڑ دا پورز دوڑو کی اختر بانی او پرزل اختر بانی دی روایت دا نمالومی کی چکن نوری رضی اللہ تکرانے و محبوبی نری دوڑو کی اختر فضیلت چکم جاگا پخپل درجہ کی دے دلوی در اختر فضیلت چکم دے پخپل درجہ کی دے خود جمیدہ فضیلت چی دے زمارو دام پخپل درجہ کی دے او نبی علیہ السلام فرمائی دا جمید برس بانی یو سو کارون شویدی یو پائی کی خلق اللہ عز و جل فی آدم علیہ السلام دا آغا فضیلت والا ورز دا چی پتی رزبانی اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام پیدا کرے ہو او پتی رزبانی آدم علیہ السلام وَأَحْبَتَ اللَّهُ فِي آدَمَ علیہ السلام الارض پدیو رزبانی آدم علیہ السلام دنیا تراغلے ہو یعنی دا جنتنا آپ پدیو رزبانی وفات آدم علیہ السلام شیعو نبی علیہ السلام فرمائی وفی ساعت لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه ما لم يسأل حراما اپدی کی یو ساعت دسیدے یو وقت دسیدے چی کلم بند پائی کی سوالو کی او دا سوال داغا وقت سرا موافقتو کی نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کریم دا دعا خاما قبلی و ترکمی جد حرام و سوال دا اللہ کریم نہیں کرے پدی کی یو ساعت دسیدے جدا بند دعا واری دعای خاما قبلی گی او چې دا حرام او سوال د الله کریم نه پای کې نه کوي او دا هغه ورځ دا وفي تقوم الساعه په دې ورځ باندې قیامت چې نو هغه قائميږي
نشتره یو ملکو چاگا اللہ تنزدیوی ناسمان و نزمکان آواو نچد نورنا او نسمندری مگر دا طول یریگی دا رزی دا جمینا دا جمی دا فضیلت مبارکی طول ویدالوی و رزا دیر فضیلت والو رزا یہ روایت کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالی نے امام طبرانی روایت ذکر کی نبی علیہ السلام فرمائے ورزت علی الایام ما تورز اڑان دکلی شوی نو پائی کی یو رز پما بانی چوڑان دکلی شوانا رز دا جمیوا فیضا ہیا کمرات بیضا آغا رز دا جمی چیدوا آغا پشان دا شیشی جدن پلاکی دلا تکس پی نو رزوا فیضا فی وسطیان نکتا سودا پدی رز کی پدی کیو نکتا دا سوا جتا کتوروا ما تپوسکو مازی قیلا سا ما تپوسکو جدا صدی وداغ وقت تے جدی کی دعا قبلی گی دیو جنہ علماء ذکر کئی یہ روایت کی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما ابو حریرہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وی نبی علیہ السلام فرمائی لی ان فی الجمعہ ساعت ودی جمعی ورز کی او وقت دا سیدی او ساعت دا سیدی چکل بندہ آغا وقت کی دا اللہ رب العالمین نے سوال کی واللہ تولاڑوی نو اللہ کریم دا دعا خامہا قبلی آوزن روایت بعد العصر معلومی گی جاگہ دا ماجیگر دا مجنہ رستو دے آوزن روایتو کی آغا دا معلومی گی چی دا وقت دا خطبی دے بہرحال کلچی امام خطبی تا ادری گی او یاد اگر ٹیم کی خطبی تا کی دی دا اوقات دا سیدی چی دی کی دعا قبلی گی زمارون اس سے خوش نصیب آگا انسان دے چاگہ دا مخی نے کوششو کی پدی نیت بانی جزد اللہ کریم کور تزما او پدی وقت کی بعد زود اللہ کریم دا کتاب سواورم دا اللہ دا نبی دا حدیث و متعلق با سواورم او زما دا ازر علاج با پیوشی زما دا آغا امراض و علاج با پیوشی جب کم امراض و زما خیرت تبا کی یعنی دا وقت بیان تیری گی او دا جمعی بورز بانے اکثر بیانات کے گوری 15 منٹ 10 منٹ خبر ہے دا 10 منٹ دیو سیاسی بیان تب انسان کی دا خدا بندہ او تو مسلمان انسان دا اللہ و دا اللہ دا نبی تابدار ہوئے تو پزڑکی ہوئے جزا مومنیم او مالا با اللہ جنت را کئی نظمارون حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چاچی دا جمعی بورز بانے غسلو کو او دارنگی وقتی جماعت تور اگے وب تکرا وقتی ورغی او وقتی ورطا کی خودو پدا غی ٹیم کی علماء نوافل بنکی داغی وجہ دا حدیث پاک کی دا الفاظ دی نبی علیہ السلام فرمائی لفظ استماع آگل دے وقت کی خودل کلچ انسان کو صحیح معنی کی وقت کی دی اللہ کریم دا گناہو نہ سکئی معاف کئی اما وتاسو کی وسوک د سیرونو چاغنا به ګنا نشوي نسی وسوکی ما وتاسو ګناګاریو ہر چاہتا خپل ځان معلوم دی چې زما څومره ګناهونه دي دا الله د نبی فرمان دی چې د جمعې په ورځ باندې الله الله دعا الله کریم قبلې حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دی کی اللہ رب العالمین لیس بتارک احدا من المسلمین یوم الجمعہ الا غفر له اللہ کریم په مسلمانانو کې وتر نبری جاغت مغفرت نکي بلکې هغه الله کریم گناهونه معاف کوي او په دې شرط باندې چې د سره د جمعې د ورځې قدر پیدا شي احترام پیدا شي او دا حل پیدا کیږي زمارو چې زما استاد زړه کې توجه ال الله راشي تعلق الى الله او دا پدی راضی کہ زما استاد اوقات او مختص کو س دنیا اللہ او س دین اللہ او س اخرت فکر د پارا ہمارو اللہ دے توفیق دے کو آباد ما او تاسو اللہ راضی اللہ دے اخر خاتمہ ایمان